رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلی دي مروا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10. خپل اولاد ته منځ وښیوئ چې کله دی 7 کالو ته ورسیږي او بیا یې پې د بره ووهئ چې 10 ته ورسېدو نکاح و. دې حدیث کې ور یو فایده هغه دا هم ده، دې نه دا معلومېږي چې ماشوم د 7 کالو ته رسیږي د هغې نه مخکې به ته مونځ ښودلی، ځکه به ورته بیا حکم د مانځه کوې که نه. نو چې مونځ یې نه وي زده کلی نو 7 کالو کې ورته ته څنګه وایې چې مونځ وکړه؟ مونځ خو باله ورته ته حکم کوې چې خو یې زده خو یي که نه، یعنې 7 کال نه مخکې به تا هغه ته مونځ ښودلی او چې کله بیا مونځ نه کوه نو بیا بې ګزار هم وکړه، د یې محاسبه باقاعده وکړه، د خپل اولاد د هغې احتساب کوا چې په دې منځونو کې ته موجود نه وې، پلاني مانځه کې موجود نه وې، پلاني مانځه کې موجود نه وې، ته ولې نه وې موجود؟ دا محاسبه د هغې پکار ده. خپل اولاد ته د مانځه حکم کوئ، سهار وختي راپاڅوئ. کله چې سهار ته راپاڅې او مسجد ته ځې ستا حق تا جوړېږي چې ته خپل اولاد خپل بچي م راایخ کړي. قو انفسکم واهلیکم نارا، اولاد چې کوم دی هغه م راپاڅوه، دا په تا حق دی د هغې چې لمانځه ته یې راپاڅې. داسې نه زمونږ بعضې خویندې هغې چې کله ماشوم څوک راپاڅوي که نه پلار یې راپاڅوي، پاڅئ لمانځه ته پاڅئ، دا ورته څه وي پرېږده سړیا واړه یې ته م لیونی شوی او خواږه خوب نه دې راپورته کړه. او بیا هم دقه خور نه دا چې کله د سکول ټیم د سکول ټیم اله پاڅئ الله م تباه کا ناوخته راټلۍ وایي، داسې وایي که نه وایي؟ بیا پاسې ښې پاسې ګزار هم پې کوي او همدغه شان ته هغه مرداره خوله خوله م پې نینځي هله وایي ځه شابه سکول ته ځه وایي. دا مونږ د سکول نه م لاندې دی. دا ظلم دی د خپل اولاد سره، د خپل اولاد سره زیاتی دی. مروا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا 7. د مانځه حکم به ورته کېدلی شي. دریم کله کله خپل اولاد هغې له د روژو تربیت هم ورکوئ. مجبوره کوئ ما، تربیت جدا شی دی، مجبوره کول عذاب ورکول جدا شی دی. لکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور کې یو نشهیي وه، چېرته نشه کړې وه، هغه پې ګزار وکړو په کوړه باندې ویل حلال شي زموږ ماشومان روژه دي ویله او ته روژې خورې ویل. او دارنګې د عاشورې روژه چې کله فرض شوې وه ناوله کې د عاشورې روژه صحابیات څه وایي موږ به ماشومان م روژه کړي وو، ماشومان نو چې کله به وږي شول که نه او په ژړا به شول نو بیا به ورله څه دا ګوډکې موډکې ورکړې په لوبه م کړه هغه لږه به م ته ایسته یې کړله. دا تربیت دی. داسې نه چې بس خامخا هغه راولیږي او ته چې نشه به ته به روژه کېږي. تربیت جدا شی دی. خپل اولاد کله کله په دې باندې عادت کوي ماشومان